دروغجن خلک څنګه وپیژنو؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه نښې شریکوم چې تاسو پرې دروغجن خلک پیژندلی شئ. د څېړنو له مخې د خبرو پر وخت د وجود حرکتونه 90% د انسان د واقعي شخصیت او د خبرو رښتینولي او دروغجنوالی ثابتوي. تاسې به ډیرو دروغجنو سره په ورځني ژوند کې مخ کیږئ. دروغجن بیا تر دروغجنه وي. ځینې نوي او بې مهارته وي چې زر یې راګیروئ او پیژنئ. خو د ماهرو دروغجنو پیژندل او ورباندې نه تیروتل ستونزمن کار دی. په دې ویډیو کې به تاسو سره د دروغجن سړي د معلومولو ځینې لارې چارې شریکې کړم چې په مرسته یې دروغجن کسان پیژندلی شئ او له شره یې ځان خلاصولی شئ. اول، د شونډو وچوالی. د دروغ ویلو پر وخت معمولا د دروغجنو شونډې وچیږي. دا کار په ماهرو دروغجنو هم کیږي ځکه د څېړنو له مخې دا یو طبیعي اصل دی او د هڅو باوجود هم دروغجن له دې نښې ځان نشي خلاصولی. ډیر وخت به مو لیدلی وي چې د لویو دروغو پر وخت دروغجن کسان اوبه څکي او خپله وارخطایي په دې ډول غواړي پټه کړي. دویم، اوږې پورته اچوي. د دروغجنو یوه بله نښه دا هم ده چې د خبرو پر وخت اوږې خوځوي یا یوه اوږه کږوي یا په بل ډول له اوږو سره خاص اکټونه کوي. د اړیکو د برخې متخصصینو دا یو بل عادت ګڼلی چې د دروغجنو خلکو په رسوایۍ کې مرسته کوي. دوی په دې ډول غواړي هم تاسې خطا باسي او هم خپله وارخطایي د ستومانتیا، نارامتیا یا بل عنوان لاندې پټه کړي. دریم، د سترګو ډیر پرانیستل. ارواپوهان وایي چې دروغجن کسان د خبرو پر وخت سترګې ډیرې پرانیسي او دا اکټ هم د دروغ ویونکو اړوند نښه ده. د دوی په باور دوی په طبیعي ډول داسې اکټونه کوي څو ستاسې پام له خپلو دروغو د خپلې څېرې ځینې اکټونو ته واړوي. خو پام وي چې نه یوازې په دې کارونو یې خطا نه وځئ بلکې دوی له داسې کار سره د دروغجن په حیث وپېژنئ او ورته ووایئ چې دروغ مه وایه. څلورم، بېځایه دفاع. دروغجن کسان معمولا په خبرو کې د خپلو ویل کېدونکو دروغو څخه مخکې هڅه کوي څو ګڼ دلایل د خپلو دروغو د دفاع لپاره وتراشي او توجیحات ولټوي. دا نښه هم مرسته کوي چې دروغجن وپېژنئ. پښتو متل دی: د غله په ږیره کې خس وي. څوک چې له حده زیات توضیحات کتروي پوه شي چې په وړو کې شګه شته. پنځم، څو نورې نښې. دروغجن خلک معمولا د خبرو پر وخت تاسې ته ګوته نیسي او د لاس په اشاره هم غواړي تاسې تیر باسي. البته هر ګوته خوځونکی دروغجن نه دی، خو که نورې نښې نښانې مو هم په چا کې ولیدلې بیا یې دروغجن ګڼلی شئ. دروغجن کسان ستاسې د عکس العملي خبرې په ځواب کې سر هم ډیر خوځوي او تاسې نه هم دا تمه لري چې همداسې زر ورته قانع شئ او په خبرو یې باور وکړئ. دوی له وارخطایۍ نه د خبرو پر وخت یا سر ګروي یا سټ یا بل ځای او په دې ډول نارامه وي. د خبرو پر وخت یا له موبایل یا د موټر د چابۍ یا له کوم بل شي سره لوبې کوي او په دې ډول غواړي تاسو دوکه کړي یا ځان عادي وښیي. ځینې وخت د لاس ګوتې هم په خوله کې نیسي او په دې ډول خپله نارامي پټول غواړي. دوستانو، دا د دروغجنو په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. ګڼې نورې نښې به هم وي چې کیدای شي تاسو ته په دې اړه معلومات وي. نو په دې هیله چې موږ سره دغه نښې په کمنټس کې شریکې کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.